لومړي وزیر نریندر مودي د هریانا په پانیپت کې ملت ته د دوهم نسل ایتانول فابریکه وقف کړه. هغه وایي چې هېواد د ایتانول مخصوص پروسې معرفي کولو وروسته نږدې 15,000 میلیارده روپۍ خوندي کړې. جگدیپ دھنکر به نن د هېواد د 14 ولسمشر مرستیال په توګه لوړه وکړي. قاضي اودیا میشلت د هند د 49 قاضي القضات په توګه وټاکل شو. روسیې د نوي پیل په نوم د وسلو د کنټرول د تړون له مخې په موقت ډول د خپلو ستراتیژیکو اټومي وسلو په ساحه کې تفتیشونه ځنډولي دي او روهیت شرما به د راتلونکي اسیا جام کرکټ ټورنامنټ لپاره د هند د لوبډلې مشري وکړي. KL راهول د کپټان مرستیال په توګه بېرته راستون شو. بشپړ خبرونه. لومړي وزیر نریندر مودي د ویډیو کانفرنس له لارې د هریانا په پانیپت کې د دوهم نسل ایتانول فابریکه پرانیسته. غونډې ته په خطاب کې لومړي وزیر وویل چې د دوهم نسل ایتانول فابریکه به په هېواد کې د بایوفیول تولید او کارولو هڅو ته وده ورکړي. لومړي وزیر ټینګار وکړ چې دا فابریکه به په ډیلي او هریانا کې د ککړتیا کچه هم راټیټه کړي. دا به چاپېریال هم خوندي شي. لومړي وزیر وویل زموږ په هېواد کې چې د طبیعت عبادت کېږي د طبیعت ساتنې لپاره بایوفیول خورا مهم دی. زموږ بزګران په دې ښه پوهېږي. ښاغلي مودي وویل چې په تېرو 8 کلونو کې په هېواد کې په پټرول کې د ایتانول ترکیب شاوخوا 8 سلنې ته لوړ شوی. هغه وویل چې هېواد د ایتانول مخصوص پروسې معرفي کولو وروسته لږ تر لږه 15,000 کروړه روپۍ خوندي کړې او دا مقدار کروندګرو ته لېږدول شوی. دا فابریکه د لومړي وزیر د دوامداره هڅو سره سم ده چې د انرژي سکتور په خورا ارزانه لاسرسي وړ مؤثر او پایښت بدل کړي. د دوهم نسل ایتانول فابریکه د هند د تیلو کارپوریشن لمیټډ لخوا د 900 کروړ روپیو په اټکلیز لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی جگدیپ دھنکر به نن د هند د 14 مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ولسمشر دروپادي مرمو به هغه ته د غرمې په 12 بجو لوړه ورکړي. ولسمشر مرستیال د راجا سبا رئیس هم دی. د اوسني مرستیال ولسمشر وینکیا نایډو د کار موده پرون پای ته ورسېده. ښاغلي دھنکر د ملي ډیموکراتیکي اتلوالي کمېټې په توګه 1528 رایې ترلاسه کړې وې چې د اپوزیسیون ماتې ورکړه چې د مرستیال